د ژوند میډیا چینل ګرانو لیدونکو ستړي مه شئ، ستاسو د حیثیت په تمه په دې له روغ جوړ خوشحاله به وئ. نغمه د دوو پوښتنو ځواب وایي. درنو لیدونکو مخکې له دې چې پوښتنو ته ورشم، له تاسو هیله کومه که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. د ګونګړي نشان هم ووهئ چې په راتلونکي کې زموږ مطالب تاسو ته تر ټولو ژر ورسیږي. لومړۍ پوښتنه: په وروستیو 20 کلونو کې افغاني فرهنګي بهیر ډېر زیان لیدلی چې په دې لړ کې هنرمندان تاسې د یوې راسي د هنرمندې په توګه په دې هکله څه نظر لرئ؟ نغمه: د هر ټولنې پېژندګلوي د هغوی د هنر له مخې کیږي. دا هنرمندان دي چې په هر ټولنه کې په مشخصه توګه د هغه ټولنې نمایندګي کوي. څرنګه چې ټولنه مخکې ځي، هنر او کلتور هم وده کوي. په خواشینۍ سره باید ووایم چې د هنر په وړاندې زموږ د خلکو سلوک او کړه وړه یوه خوا او جګړې بله خوا هنر ته ډېر تاوان رسولی، او اوس هم څه چې د هنرمندانو سره کیږي ډېر دردونکي دي. زه د یوې ښځینه هنرمندې په توګه په خپله ټولنه کې د هنر وده ضروري بولم چې دا کار د یوې کلتوري مبارزې ته ضرورت لري. موږ باید هنر په یوه لوري انساني تفکر بدل کړو. دوهمه پوښتنه: په دې وروستیو کې له منګل سره په غبرګو کنسرتونو کې نه لیدل کیږي. نغمه: موږ په امریکا کې ژوند کوو او له خپلې هنري ډلې نه لرې یاستو. کله چې هنري فعالیت لرو نو بیا پاکستان ته ځو، هلته اسانتیاوې راته برابریږي، په ټلویزیون او راډیو کې راته وخت راکوي. درنو لیدونکو په وروستیو کې بیا هم له تاسو هیله کومه که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. د ګونګړي نشانه هم ووهئ چې په راتلونکي کې زموږ مطالب تاسو ته تر ټولو ژر ورسیږي.